ځان پېژندنه. هغه تاسو به یو معقوله اورېدلي د عربۍ ډېر خلک ورته حدیث هم وایي او بعضې خلک وایي چې دا د علي رضی الله عنه قول دی من عرف نفسه فقد عرف رب. چا چې خپل ځان وپېژنده هغه سړي خپل رب وپېژنده. یعنې ځان پېژندل دونه اهم دي، دومره ضروري دي. په ډېر وسیع معنو کې ځان پېژندل موږ اخیستی شو. اصل کې ځان پېژندل څه ته وایي؟ ځان پېژندل خپل جذبات، خپل احساسات، خپل ژوند، خپل حقوق، خپل فرایض، خپل صلاحیتونه، دا پېژندل ځان پېژندنه ده. دې کې موږ د خپل ځان د خوبونه، په دې کې موږ د نورو خلکو د خوبونو، د نورو خلکو د جذباتو او د احساساتو نه هم په ځان پېژندنه کې موږ خبرېږو. ښه جي، د دې اهمیت او ضرورت څه دی چې موږ ځان وپېژنو؟ دا ولې ضروري دي؟ د دې لپاره چې موږ کې پټ کوم صلاحیتونه دي، کوم کار چې موږ کولی شو، موږ ته چې معلومه نه وي چې موږ دا صلاحیت پټ پروت دی، د هغه صلاحیت د راښکاره کولو لپاره ځان پېژندنه انتهایي زیاته ضروري ده. تاسو به اکثر لیدلي وي چې یو سړی په یو میدان کې میس ټریټ وي، خصوصا زموږ په ادبي میدان کې داسې خلک به تاسو په نظر باندې راغلي وي چې هغوی عمر تېر کړي خو هغوی د شعر په جوړولو باندې، په سمولو باندې، خیال په الفاظو کې بندولو باندې پوهه نه شي. دا څه وجه وي؟ هغوی خپل صلاحیت نه پېژندلي چې ما کې کوم صلاحیت دی. هغوی کې اصل کې د شعر د لیکلو صلاحیت الله تعالی نه وي اشوي، دوی په زور باندې ځان شاعر کړي. نو که دغه توانایانې کومې چې دوی په شعر لیکلو باندې صرف کوي، دا دوی په خاص ځای کې چې کوم ځای کې دوی ځان پېژندنې نه پس خپل میدان پېژندلی وي او هلته یې دغه توانایانې صرف کړې وي، نو کېدای شي دوی د ژوند په یو اړخ کې کامیابه زندګي تېروي. نو ځان پېژندنه ډېره زیاته ضروري ده. د صحیح لارې انتخاب موږ د دې په ذریعه باندې کولی شو، څنګه چې دا د شاعر ملګري او که زه نامه پته نه لګي واخلم، که زه نه اخلم نامه، یو شخصیت و الله دې وبخښي اوس نشته زموږ تر منځه او په مرکزي جرګه کې موږ سره ډېر ناست پاست وو، سپین ږیری شو خو هغه کې هغه صلاحیتونه راښکاره نه شول د کوم لپاره چې هغه کوشش وکړی. ښه جي، د ځان پېژندنه د هر چا لپاره ډېره زیاته ضروري ده، خو بیا د شاعر لپاره د ټولو نه زیاته ضروري ده. ولې؟ چې شاعر د کام سترګې دي. مونږ ته خلک د کام سترګې وایي. نو که چېرې زه خپل ځان نه پېژنم، زما سترګې خپل ځان ته نه غړېږي، نو زه به کام ته څه وګورم؟ کام به زه څه وپېژنم؟ د کام خامۍ به څه ووینم؟ د کام خوبۍ به څه ووینم؟ چې کوم ظلم کېږي په سماج کې د هغې ته به زه اشاره څنګه وکړم؟ ځکه چې ما خو لا ځان هم نه دی پېژندلی. نو چې ځان څوک ونه پېژني، هغه به دنیا څه وپېژني، هغه به جهان څه وپېژني، هغه به الله څه وپېژني. ښه جي، په دې کې موږ ته ځان پېژندنه کې رکاوټونه څه وي؟ په څه وجه باندې موږ ځان ونه پېژنو؟ د هغې کې د ټولو نه غټ رکاوټ موږ سره نن سبا د وخت نشتوالی دی. موږ هر یو کار خو کوو، د هر چا زده خو ساتو، خو خپل ځان ته نظر نه کوو، خپل صلاحیت نه ګورو چې زموږ کې کم صلاحیت دی، موږ کې الله تعالی کم یو پیدایشي صلاحیت اچولی دی چې هغه موږ مخ په وړاندې بوځو او په هغې کې موږ یو مقام ته ورسېږو. دغه د ټولو نه غټه وجه دا ده چې وخت موږ سره نشته. ښه جي، بله موږ کې یو غټه مسله ده چې موږ خپلو مشاهدو او تجربو کې ملګري نه شریکوو. هر کله چې موږ خپل تجربات او مشاهدات بل ملګري سره شریکوو، د هغې یوه مثبته نتیجه دا راوځي چې موږ په ښه او بد باندې پوهېږو او موږ ته ریسپانس میلاوېږي، فیډبیک راته میلاوېږي چې دا کار د ښه دی او دا د غلط دی. نو کله چې موږ ته د ښه او د غلط پته لګي، نو موږ به غلط کار پرېږدو او ښه به مخ په وړاندې بوځو. نو دغه شانتې به موږ د ذات عرفان به زموږ کېږي. ښه جي، یا داسې شوي وي چې په ماضي کې موږ سره داسې تجربات زموږ شوي وي چې هغه ډېر تراخه وي، هغه موږ په زړه دننه ساتو، هغه موږ بل چا ته نه بیانوو،
بلکې بعضې تجربات خو داسې هم وي چې هغه مونږ د خپل ځان نه هم پټوو. یو داسې غلطي زموږ نه شوې وي په وړوکوالي کې، په ناپوهۍ کې یا په زلمیتوب کې ناپوهۍ کې څه ناڅه داسې یوه غلطي زموږ نه شوې وي چې کله مونږ بیا لږ میچور شو، پوهه شو او هغه را یادو، نو مونږ د خپل ځان نه دا سترګې هم پټوو. که مونږ په حقیقت کې سترګې نه پټوو، د زړه کې داسې محسوس کړو چې مونږ د خپلې سترګې پټې کې مونږ دا خیال بدلول غواړو، ځکه چې دا زموږ ناخوښه خیال دي او هغه مونږ شریکولی نه شو. دغه شان کوم مخکنی دغه چې وي، حادثات چې وي، واقعات چې وي مخکني زموږ په لاشعور کې پراته وي یا که زموږ په شعور کې هم وي، خو هغه مونږ بل سره شریکو نه، هغه هغې نه مونږ بل خبرو نه. ځکه اکثر خلک وایي مړه څه زاړه زخمونه بیا راکنمه، بس پرېږدی بس. دا زموږ ډېره غټه غلطي وي. د ځان پېژندنې په لاره کې دا یو غټ خنډ دی چې مونږ خپل غمونه چې کوم دي هغه خپل ملګري سره شریکو نه، هغوی ته یې وایو نه. ښه جي، د دې دپاره دا دویم مارکر به صحیح وي. بس د خیره په دې سور مارکر به کار وکړو. په 1995 کې دوه پوهانو، یو جوزف لیوف او بل هیری انګهم، دا دوه شخصیتونه وو، دا د نفسیاتو پوهانو. دوی یو فرضي نقشه راښکا، یو کړکۍ یې وضع کړه. هغه کړکۍ د هغې په ذریعه باندې هغه یو د ټول په شکل کې مونږ پر دوی راوړاندې کړه چې د دې په ذریعه باندې مونږ په ځان پېژندنه کې په اسانۍ سره سفر کولی شو. هغه کړکۍ څنګه ده تاسو ته؟ دې ته وویلی شو جوهري کړکي. جو د جوزف د نامې نه او هیري چې کوم دی، دا هیري انګهم چې کوم دی، د هغوی د نامو نه دا واخیستې شوه جوهري کړکۍ. جوزف لیوف، هیري انګهم، د دې دوو شخصیاتو دا کار و چې دوی موږ ته دا کړکۍ جوړه کړه چې د دې په ذریعه باندې تاسو د ځان پېژندنې سفر په ښه طریقه سره سرته رسولی شئ. دا کړکۍ بیا دوی په 4 حصې باندې تقسیم کړه. زمونږ د مازغو دغه کړکۍ چې کومه ده، دا دوی په 4 وړو حصو باندې تقسیم کړه. دا لومړۍ حصه چې کومه ده، دې ته هغوی د پرانستې کړکۍ نامه ورکړه. دا دویمه چې ده، دوی ته هغوی ړنده کړکۍ نامه ورکړه. دا دریمه چې ده، دې ته پټه کړکۍ نامه ورکړه. څلورمه د لاشعوري کړکۍ نامه ورکړه. لومړۍ کړکۍ کې پرانستې کړکۍ، مطلب مونږ د یو بل ته زمونږ څه ښکاره وي
هغه د دې پرانستې کړکۍ برخه ده. لکه زه وینم د مسرور صاحب ویښته ماته ښکاري، د دوی باډي سټرکچر ماته ښکاري، د دوی رنګ ماته ښکاري. نو دا څیزونه دا په پرانستې کړکۍ کې راځي. دا موږ ته ښکلا او کړکۍ واده د بل سړي موږ دا وینو. ظاهري خدوخال چې کوم دي دا دویمه کړکۍ چې کومه ده دې کې هغه څیزونه شامل دي چې هغه موږ ته پته نشته. ګوره دا هلته بره لیکلی شي ما ته پته نشته. دا هغه څیزونه دي دا ما ته پته ده. د ظاهري خدوخال دا ما ته معلوم دي چې زما ویښته دا رنګ دي، زما رنګ دا رنګ دی، زما وجود دا قسمه دی. نو دا نورو ته هم پته ده او دا ما ته هم پته ده. دا پرانستې کړکۍ ده. دا کړکۍ به مونږ په دې ټول لیکچر کې د دې کړکۍ وسط زموږ غرض دی چې دا کړکۍ د ما ته پته ده او نورو ته هم پته ده. دا چې څومره وسیع شي دومره به په ځان پېژندنه کې مونږ ته اسانۍ راپېښېږي. ښه جي دا ړنده کړکۍ داسې ده چې دا ما ته پته نشته، په دغه باندې ما بره لیکلي دي چې ما ته پته نشته. اوس داسې څه دي چې ما ته پته نشته. زه چې په غیر محسوس طریقې سره چې ځان دغه کوم نه په نظر کې مې نه وي او کوم حرکاتو سکنات کوم یا تاسو به کتلي وي کېدای شي زما هم په خبرو کې تکیه کلام وي. ډېر خلک وایي چې کوم دی چې کوم دی چې کوم دی دا چې کوم دی بیا ډېر ما داسې وایي کوم دی کوم دی کوم دی کوم دی دا کار مې داسې به کوم دی اچې دی ختم شي. زمونږ یو پولیس افسر هغه وایي چوندې چې کوم دی نو دا بیا شارټ کوم وایي چوندې هلته لاړم چوندې واپس راغلم. نو دغه څیزونه هغه به دومره زیات استعمالو چې هغه پې بد لګېدو. د دې چوندې په استعمال باندې به خلکو د هغه بد ښکارېدو. خو چونکې دا خبرې د هغه نه پټې وي. دا ړنده کړکۍ ده. دا زموږ د شخصیت ړنده کړکۍ ده. دا موږ ته نه ښکاري. نو دا به د هغه نه پټې وي. پټې خبرې لکه تکیه کلام، تاثرات چې زما فیس څنګه بدلېږي لکه مې خبرې سره ښه خبره واورم څنګه بدلېږي، بده خبره واورم څنګه بدلېږي، د یار اشنا د لیدو په وخت باندې څنګه وي. نو دغه د تاثرات دي. عادتونه، خامې او خوبې. اوس ما کې کوم داسې عادتونه چې هغه ملګرو ته نه دي خوښ، د دې ما ته پته نه لګي. د دې لپاره به ضروري وي چې ما ته به څوک وایي یا به زه چا نه تپوس کوم نو ما ته به هله د دې څیز پته لګي. ښه چې دې پسې ده بیا پټه کړکۍ. په دې پټه کړکۍ کې هغه څیزونه چې دا ما ته معلوم دي نورو ته نه دي معلوم. ما ته معلوم دي. ګوره نورو ته پته نشته. دا په دې کې راغله. دلته کې ما ته پته شته. یعنې ما ته معلوم دي او نورو ته نه دي معلوم. نو هغه څه دي؟ رازونه، خوبونه، خواهشات زما په زړه کې چې څه هم تېرېږي. خو په دې زړه کې هغه مشران وایي د زړه ته هر څه راځي خو خولې ته نه راغلی. نو د زړه کې دا بعض اوقات داسې خبرې راشي چې هغه مونږ خپل ځان ته وایو چې دا خبره نامناسبه ده، ټیک نه ده. یعنې ګورئ چې د غلا خیال هم زمونږ د زړه ته راځي. دا خواهش هم پیدا کېږي چې زما د یو ښکلی موټر وي، ما یو ځل به چېرته غلا وکړم بیا به نه کوم که نه بیا به ټیک ټاک شم. دا خواهشات د هر سړي په زړه کې راځي. خو بیا مونږ ته خپل ضمیر وایي چې نه دا څیز به نه کوې، دا غلط دی. نو دا هغه پټه کړکۍ ده چې دې کې دا د خلکو نه پټه ده او مونږ ته ښکاره ده. ما ته پته ده، نورو ته پته نشته. لاشعوري کړکۍ داسې ده چې دا هېڅ چا ته پته نشته. دا نه ما ته پته ده او نه بل چا ته پته ده. خو کله کله په بدل شکل کې د لاشعور نه په مختلفو حالاتو کې، مختلفو واقعاتو کې یو څیز راولاړېږي. ښه جي
تاسو به لیدلي وي چېرته ما سره خصوصا داسې کېږي ما هم تاسو ته دې خبرې اظهار کړي وي چې یاره نن پته نه لګي بس هسې بس مې زړه خفه دی او مسرور صاحب ته ما دا ویلي زیاد لاله ته هم پته یونس لاله ته هم پته زه ورته وایم پته نه لګي خو په ما کال کې داسې سیسټم کېږي چې زه خفه یم زه خفه شم او انتهایي ذهني اذیت کې مبتلا شم هغه د دې څیز لاشعوري کړکۍ په ماشومتوب کې داسې څه واقعات شوي داسې څه غمونه په موږ باندې تېر شوي وي داسې تکلیفونه موږ باندې تېر شوي وي چې هغه زموږ نه هیر وي خو په لاشعور کې پراته وي هغه په یو بل شکل کې ځان راښکاره کړي چې موږ ته نه محسوسېږي او زموږ ذهن لا زموږ وجود لا هغه زور ورکوي دا لاشعوري کړکۍ ده ښه جي د دې کړکۍ د زیاتولو دپاره دا ړنده کړکۍ چې کومه ده دې کې چې کومې پټې خبرې دي دا به موږ داسې کوو چې موږ به ما چې څنګه په آغاز کې ووایي چې دا کړکۍ به موږ دې له به وسط ورکړو دا یوه چې کومه ده دې کړکۍ له موږ وسط ورکړو د ځان پېژندنې په لاره کې به موږ ته اسانتیاګانې په دې راځي چې موږ دا کړکۍ دا وسیع کړو او دا نورې چې کومې دا را مختصر کړو په دې باندې زموږ اختیار دی نو کله چې موږ د ړندې کړکۍ خبرې ته راځو یعنې زموږ تاثرات زموږ عادتونه زموږ خامې زموږ خوبۍ چونکې دا ما ته پته نشته دی چې زما څه څه دي نو زه به د دې باره کې د چا نه تپوس کوم زه به د بل چې ملګري نه تپوس کوم چېرې زما داسې څه خراب عادت دی زما داسې کوم یو دغه دی تاثر زه ورکوم په یوه خبره باندې ردعمل ورکوم چې هغه خوند نه کوي ما سره بد لګي نو هغه به ما ته وایي چې ستا دا دغه دی دا کمزوري درکړي او دا د ځان نه وباسه او یا دا چې موږ وایو چې تنقید زغمل هغه هم د دې کړکۍ دی کوم سړی چې موږ ته بغیر زما د وینا نه وایي چېرې تا کې دا یو عادت دی ته دا فلانۍ خبره ډېره زیاته کې دا خبره مه کوه نو د دې به تا ته فایده وشي نو دا هغه تنقید نګار دی چې زما د دې کړکۍ د کمولو یو کوشش هغه کوي نو هغه ما له ستایل پکار دي د هغه دغه اقدام ما له پکار دی چې زه یې وستایم ځکه چې زما دا کړکۍ دا پټه کړکۍ چې کومه ده لنده کړکۍ چې کومه ده بخښنه غواړم دا وړېږي او پرانستې کړکۍ کې وسط راځي نورو ته هم چې د یو څیز پته ده لکه ما ته که یو سړی وایي چې ستا دا تکیه کلام دی دا بدل کړه نو زه به هم ما ته پته ولګي چې زما دا تکیه کلام دی بل ته خو الریډي پته ده نو هغه څیز به راوړي دې کړکۍ ته دا به وسیع شي او دا به مختصره شي دا به راغونډه شي دا به کلاوه شي نو د خود آګاهۍ په سفر کې به دا کړکۍ موږ ډېره زیاته وسط دې له ورکوو او دا به وړه کوو یو خو دغه دوه طریقې شو یا خپله تپوس کول د ملګري نه چې زما کوم عادت خراب دی یا چې هغه موږ ته ووایي چې ته دا فلانې کار غلط کې نو په هغې باندې غوسه کېدل نه دي پکار بلکې د هغه مننه کول پکار دي ښه جي بیا ورپسې درېیمه پټه کړکۍ ده پټه کړکۍ کې څنګه چې ما وویل رازونه خوبونه او خواهشات دي نو دا نورو ته پته نشته خو د دې ما ته پته ده خو دا به مونږ دا کړکۍ به هم مونږ ورکړو نورو ته پته نشته نو دا به مونږ نورو سره دا خواهشونه خوبونه رازونه دا به مونږ نورو خلکو سره شریکوو نو چې کله مونږ ورسره شریک کړو نو دا به دې کړکۍ ته راوړو نو ما ته به هم پته ولګي او نورو ته به هم پته ولګي نو په دې ذریعه باندې به هم دغه کړکۍ وسط مومي لکه مثال په طور زما یو خواهش دی چې زما بچی دی پروفیسر جوړ شي یا زما بچی دی اټامیک ساینسدان جوړ شي وغیره داسې نور څه دا زما خواهش دی پکار ده چې زه د یو ملګري سره ډسکس کړم زه راشم یو مشر سره یو پوهه سره ورته وایم چېرې زه دا زما بچی زه غواړم چې داسې وي نو د هغه سره چې کوم تجربات او مشاهدات دي د هغې په رڼا کې به هغه ماته مشوره راکړي چې یاره دا ماشوم که ته پکې کالج کې داخل کړې او تیاری ورته د اوس ضایع وکړي نو کېدای شي ستا دا ماشوم چېرته لوی افسر شي یا که کالج نه فلاني کالج کې داخل کړي یا ډګري کالج کوم وخت چې زه بوتلل غواړم نو هغوی به ماته مشوره راکړي او دا د دې زما د خواهشاتو پته به هغوی ته ولګي د دې کړکۍ وسط به زیات شي او دا به وړه شي ښه جي دا لاشعوري کړکۍ چې کومه ده نو دا نه مونږ ته پته وي نه بل کس ته پته وي خو دا به مونږ اوس څنګه د دې د وړې کولو کوشش به څنګه کوو د دې د لویولو کوشش به څنګه کوو چې نه ما ته پته شته ده او نه زما بل ملګري ته پته شته نو دا مونږ د ماهر نفسیات په ذریعه باندې کولی شو چې یو ماهر نفسیات سره مونږ کینو او هغوی زمونږ د شخصیت مطالعه وکړي
او هغه بیا مونږ ته وایي چې یاره تا سره په ماشومتوب کې داسې څه واقع شوې وه چې د هغې نه ستا مطلب جنسي اړخ متاثره شوی دی، د هغې نه ستا خانداني اړخ متاثره شوی دی، د هغې نه ستا تعلیمي اړخ متاثره شوی دی، تا ته دا نیمګړتیاوې محسوسېږي، دا فلانې څیز چې کوم دی دا تا باندې بوج دی. نو چې کله دا زه د یو ماهر نفسیات په ذریعه باندې د دې مطالعه وکړم نو دا به راشي دلته نورو ته هم پته ولګي دا ماهر نفسیات چې کوم دی دا هم یو ښه دوست دی، دا هم په نورو کې راځي. یا د دې د ماهر نفسیات چې کوم وي د هغوی نه پس زه بیا خپل ملګري سره ما به خبره شریکه کړم نو هغه به په دې کې راځي، د راز او د خوبونو او خواهشاتو کې به راځي. نو بیا به په دغې صورت کې به هم دا پرانستې کړکۍ چې کومه ده دا به وسط وي. ښه جي دا خو یو د جوزف لیوف او هری انګ هم هغه یو خاکه وه چې ما تاسو ته وړاندې کړه. په دې کې د یوې خبرې خیال ډېر زیات ضروري پکار دی چې خپل معاملات شریکول چا سره پکار دي. کوم کس سره خپل معاملات نو داسې نه چې موږ په لاره روان یو سړي ته وایو چې ته راشه که نه یار زما دا زړه خو داسې خبره غواړي، نه دا به یو بااعتماده ملګري ځکه چې دې خبرو کې به داسې ډېرې خبرې چې هغه به قابل اعتراض هم وي. نو قابل اعتراض خبرې به موږ خپل قابل اعتماد ملګري سره شریکوو چې هغه زمونږ په جذباتو او احساساتو باندې پوه شي، هغه زما د حال نه خبري، زما د بیکګراوند نه خبري، هغه ما ته یوه ښه مشوره راکړي. نو دغه یو خیال پکې ډېر زیات ضروري دی. ډینیل ګولمین یو بل نفسیات دان دی، هغه یو کتاب ولیکلو، د هغې نامه وه جذباتي صحت. دا تقریبا په دې 19مه صدۍ کې دا کتاب لیکلی شوی دی، ډېر لنډ لیکلی شوی، دومره مخکې نه دی. دا ډینیل ګولمین چې کوم دا د امریکې و، دا کالمسټ و بنیادي توګه باندې. بیا د دغه په جذباتي صحت باندې چې کتاب ولیکلو نو دی په نفسیات دانانو کې شمار شو او د یو انقلاب راوستو د نفسیاتو په دنیا کې. د انقلاب داسې راوستو چې د دې نه مخکې به چې خبره کېده نو وایي به چې یاره عاقل سړی کامیاب سړی دی، ځکه چې عقل دی بس دی کامیاب دی. زمونږ اکثر ملګري اوس هم وایي که نه د عقل په بنیاد وایي سفر کوه، د عقل په مرسته باندې ځه. دې سړي دا خبره رد کړه، ده وایي چې نه، د سروېګانو کې جدید ساینسي تحقیق یې وکړو، په هغې کې دا ثابته شوه چې صرف 60% لاس زمونږ په کامیابۍ کې د عقل دی، صرف 60% لاس زمونږ په کامیابۍ کې هغه په هر اړخ کې دی هغه د عقل دی. د دې نه علاوه 80% چې کوم عوامل دي د هغې تعلق زمونږ د جذباتو سره دی. اوس تاسو سوچ وکئ چې څومره لوی فرق راغی د دې نه مخکې. لکه ګورئ ساینس چې کوم دی هغه د عقل په بنیاد باندې کار کوي، ګوړه مخ په وړاندې ځي. نو ساینس په دې 60% کې دی. زمونږ جذبات، احساسات، زمونږ چې کوم فطري جذبې دي دا ټول په دې 80% کې راځي. نو دلته کې دا یو خبره ډینیل ګولمین غلطه ثابته کړه چې عقل چې کوم دی هغه هر څه دی. ده وایي چې نه، 60% عقل دی، د دې نه علاوه نور زمونږ جذبات دي. ښه جي تاسو به لیدلی وي چې اکثر ډېر قابل طالب علمان تاسو سره په کلاس کې وو چې انتهایی قابل وو، خو هغوی په عملي زندګۍ کې ډېر ناقابله پاتې شو. په عملي زندګۍ کې ما هغه خلک کامیاب لیدلي دي چې څوک چې په تعلیم کې اکثر ناقابله وي.
اکثر چې څوک په تعلیم کې ناقابل او هغه په عملي زندګۍ کې کامیاب دي هغوی غټ غټ روزګاریان دي او دا تعلیم یافته خلک هغوی سره نوکریانې دي. هغه شکسپیر هم د دغه لپاره وایي موږ چې چاته قابل وایو دی سرکاري ملازم شي، پروفیسر شي، فوجي افسر شي، پولیس افسر شي، چېرته دغه شي د ضلع انتظامیې ته راشي، دغه ټولو ته موږ قابل خلک وایو. په حقیقت کې شکسپیر وایي سرکاري ملازمت د ناقابله سړي لپاره بهترینه پناهګاه ده. نو دا ناقابله وي اصل کې، دا خو موږ ته ښکاري قابل، خو دا ناقابله وي. دی اوپن روزګار نشي کولی، دی یریږي، دی ځان پټ کړي، دی مستقبل محفوظ کړي. لږ اوبه راکړه شي. نو دا ناقابله وي. او ما زه تاسو ته یو مثال درکوم د دې ناخوانده او د کامیاب سړي. هغه زما ملګری، ستاسو ټولو ملګری راشد رومان صاحب دی. راشد رومان صاحب نالوستی دی او د نن نه تقریبا 12 14 یا 15 کاله مخکې ما ته ویل چې 1.5 لک روپۍ ما سره دي، 1.5 لک را پیدا کړه او روزګار شروع کړو. زه به یو سرکاري ملازم وم، هغه وخت 1.5 لک روپۍ ډېر شی ما ورته ما سره نشته. هغه د هغې نه روزګار شروع کړو، نن هغه د کروڑونو مالک دی. زه هم هغه یوې تنخوا ته انتظار کوم، دې کې 2000 سیوا شوه، دې کې 2000 کمه شوه، دې کې راباندې 500 لګېدو، دې کې راباندې وشو. نو که زه تعلیم ما وکړ خو په دنیاوي لحاظ سره قابل هغه دی، د ګټې په حساب سره قابل هغه دی، د دنیا د پیسې ګټلو یا دنیا ته مخ کېدلو په بنیاد باندې قابل هغه دی. نو دا ضروري نه ده چې عقلمند سړی دی، پوهه سړی دی. موږ کتابونه امتحانونه مو ډېر پاس کړو، خو اوس خو هسې عام ده وګورئ دا قابل سړی دی، دا عقلمند دی، د 14 پاس کړو. نو دغه 100% کار کوي زما دغه قابلیت. ښه جي، دی وایي چې د جذباتي صحت 15 اهم عناصر دي. یو پکې د جذباتي صحت لپاره ځان پېژندنه ډېر اهم شي. خبره موږ د ځان پېژندنې نه روانه کړې وه، جذباتي صحت ته راغلو. بیا ډینیل ګولمین وایي چې د جذباتي صحت لپاره ځان پېژندنه ضروري ده. جذباتي صحت څنګه چې موږ عرض وکړو چې زه څه محسوس وم، زما جذبات څه دي، زما احساسات څه دي، زه د ښایست باره کې کوم نظر لرم، زه د انسان باره کې کوم نظر لرم، زه د دنیا باره کې کوم نظر لرم، او ماله څه نظر لرل پکار دی. دا د ځان پېژندنه. نو په جذباتي صحت کې وړومبی څیز چې کوم دی هغه ځان پېژندنه ده. بیا د دغې جذباتو د دغې احساساتو دویم څیز دا دی صحتمندانه اظهار. لکه څنګه چې موږ خبره وکړه چې دا په دې کې موږ خبره وکړه چې دا څیزونه نورو سره شریکول پکار دي. نو پکار ده چې موږ د خپلو جذباتو احساساتو اظهار وکړو. موږ چې څه محسوسوو، موږ اکثر د محفل کې ناست وي، تاسو وینئ موږ ملګري ته وایو چې یاره تاسو د محفل نه څه تاثر واخلئ، وایي چې بس زما ډېر خوښ شه، بس ډېر ښه دی. خو هغه چې څه محسوس کړي وي هغه په الفاظو کې نشي بیانولی. دا هم د ځان پېژندنه کې کمزوري ده. کله چې موږ ځان پېژندلي وي، ځان پېژندنه زموږ شوي وي، موږ به د یو محفل په باره کې په صحتمند انداز کې اظهار کوو. موږ به دغه شان د هر یو څیز باره کې په صحتمند اظهار نه کوو. ښه جي، او دغه د دې سره سره دغه څیزونه یعنې مطلب دغه هم یو جذبه ده. غوسه څنګه چې غم دی، څنګه ښادي ده، دا هم یو فطري جذبه ده. نو اوس که موږ د غوسې اظهار هم کوو، دا خو بیا منفي اړخ ته ځي. نو داسې هم نه ده چې موږ د هرې جذبې اظهار کوو، بلکې په دې په غوسه باندې به کوم چې مضر څیزونه دي دا به چاڼ کوو، دې ته به یو چاڼ لګوو. نو دا د چاڼ د ځان پېژندنې نه پس لګېدی شي.
نو موږ به ښه څیزونه چې کوم دي هغه به بل سره شریکو. کوم چې غلط دي غوسه ده نو هغه به دا نه چې موږ یې ختم کړو، ختمېږي نه، او بیا که ختموو نو د دې به ډېر غلط اثرات په وروسته ژوند کې مرتب کېږي. ځکه یو فطري څیز ختمول چې کوم دي دا ډېر لوی نقصان دی. هغه که هر څه شی دی، لکه یو سړی که موږ اوږې وساتو دا د هغه فطري ضرورت دی چې دی به خوراک کوي. نو دا چې څومره دی اوږې کېږي دومره به د هغې شدت زیاتېږي که نه، اخر به دی د انسان غوښه مو خوري چې کله ډېر اوږې شي، چې بل څه ورته نه میلږي، د انسان غوښه به مو خوري. بلکې قرآن مجید هم ویلی چې کله ته دومره وږې شي او تا ته د مړ خنځیر غوښه پرته وي هغې نه دومره وخوره چې ستا ژوند دې بچ شي. ځکه چې دا الله تعالی ته دا خو علم و چې یاره دا انسان دی، دا د فطري ضرورت دی، او که په ده باندې د دې شاټیج راشي دا انتها ته رسېږي. د هغې انتها دپاره هلته کې د انسان په خپل ځان بیا کابو نه پاتې کېږي. نو هلته د انسان سره د ښېګړې دپاره د هغه څیز اجازت هم ورکړی شي کوم چې منع شوی دی. نو دغه څیزونه مونږ استعمال کې راوستی شو. دغه شانتې غوسه چې کومه ده دا مونږ استعمال کې راوستی شو، په دې باندې به کابو ساتو. داسې نه چې مونږ د غوسې دومره اظهار وکړو چې هغه زمونږ د دغه نه بهر شي، د برداشت نه بهر شي، یا غوسه مو شروع مونږ کړو او بیا غوسه مونږ کنټرول کوي. دغسې دي نه وي. ښه، د دې نه پس دریم نمبر باندې ګولمین تحریک ښیي. تحریک څه دی؟ طاقت دی او امید دی. دا دریم برخه ده د جذباتي صحت دپاره. یعنی موږ چې اکثر شاعره دلته کې تنقید کېږي نو موږ وایو چې دې شعر کې مایوسي ده. دغه مایوسي چې کومه ده دغه موږ وایو نه ده پکار. دلته کې دا نفسیاتدان هم وایي چې امید ساتل پکار دي. د هر څیز باره کې امید چې انشاءالله ښه به شي، مایوسي نه ده پکار. کله چې موږ امید ساتو او موږ ځان له طاقت ورکړو، زه کولی شم، زه کولی شم. کله چې موږ یو څیز ووایو چې نه شم کولی، بس دا موږ اټومیټیکلی نشو کولی. او چې ووایو چې دا کار به زه کوم، دا زه کولی شم، چې خپل ځان ته دا سجیشنز ورکړو چې دا کار به زه کوم، دا زه کولی شم، دا زه کولی شم. نو یو وخت داسې راشي که موږ لس پیره ناکامه شو، په یو لسم ځل باندې ناکامه پاتې شي. یو کوم سړی چې کوشش کوي نو دی به دوه درې ځلې ناکامه شي، لس ځلې به ناکامه شي، شل ځلې به ناکامه شي، خو په یوویشتم ځل باندې به دی کامیابۍ ته ور ورسېږي. نو دغه شانتې امید او طاقت چې کوم دی دا دریم توکی دی، دا جذباتي صحت. ښه جي، څلورم څیز خلکو سره د رابطې هنر. څنګه چې ما وختي وویل چې موږ ملګرو سره سترګې ملاوو او خبره کوو، خو په عمومي توګه باندې موږ ادیبانو کې دا مسله ده چې موږ لس کتاب ولولو نو موږ بیا د ولس نه سترګې تښتو. ته سره اوس څه وخت ضایع کوم، موبایل نو به شابه سړی را روان دی، اوس به هم راته آواز وکړي موبایل کې ځان مشغول کړو، یا د روغو موبایل غوږ ته ونیسو، الله شابه زر ده هلکه موټرسایکل لږ تېز روان کړه. ولې مړه دی به اوس هسې خبرې کوي. دا زموږ بدقسمتي ده، دا رابطه زموږ نه کټ شي، دا زموږ د جذباتي صحت دپاره لوی زیان دی. پکار به دا وي چې موږ د ولس سره خبرې اترې کوو، او کوم چې خپل زموږ ایکسپیرینس کوم زموږ تجربات مشاهدات وي دی به له هغوی راوغواړو، په دې کې هغوی ګډ کړو. زموږ دا موجوده ناسته زما د دې خبرې تصدیق کوي. یو وخت به دلته داسې و چې دې ځای کې به کسان ناست وو، دا ملګري به ناست وو دې ځای کې، او دا به ډک وو. مونږ به چې بل ملګری به راغی، لکه لږ داسې وخوځه، تا لکه لږ دې خوښه، ته لږ دې وخه، مونږ به داسې اوازونه کړو. نن مونږ مختصر ملګري ناست یو. وجه څه ده؟ زمونږ ولس سره رابطه ختمه شوې ده. مونږ په څو ذرایعو باندې ولس سره رابطه کوله. مونږ به د مشرانو په درناوي کې پروګرامونه کول، د ولس مونږ به غرض به مو دا و چې ولس ته پته ولګي چې زه د احمد حسن حسرت صاحب باره کې پروګرام کوم. نو ولې کوم؟ دغې څه خوبي ده؟ نو ولس به مونږ له راتله، مونږ ته به داسې خلک راته چې نه به شاعر و نه به ادیب وګورې، زمونږ د ټولو نه غټه ګټه هغه وه. مونږ ټول یو سوچ دی، یو فکر دی، یوه نظریه ده. مونږ یو بل سره شل ورځې هم کښېنو نو یوه خبره به کوو، او متفق خلک یو بل سره. نور خلک خپل نظریې ته راوستل، خپل سوچ ته راوستل، ملګري زیاتول، دغه غټه خبره ده. د رابطې هنر کې مونږ ډېر کمزوري پاتې شوي. نو دا به څلورم توکي چې کوم دی دا به باماني جوړول غواړي، تعلق چې کوم دی هغه به هم مضبوطول غواړي.
پنځم څیز دا دی چې ګولمین وایي چې موږ ته دا سوچ پکار دی چې ما ته کومه رویه کوم وخت استعمالول پکار دي. ما ته د رویې په درې حصو کې تقسیم کړي دي. یو ته تند رویه، جارحانه رویه، تیزه رویه، ترخه رویه، یو دا ده. بله دباو شوې ویرېدلې رویه ده او بله متوازن ده. نو د دې درې واړو استعمال به یو کامیاب سړی کوي، خو په کوم وخت کې به د کومې رویې استعمال کوي دا پېژندل ډېر ضروري دي. ښه، دغې رویو په لرلو نه مخکې راځمه چې تاسو ته ښکاري که نه ښکاري؟ مارکیټ چې تاسو کله نه استعمالوئ د باندې اثر بندوي لاندې ساتي داسې داسې صحیح صحیح نه چې تاسو سوای لیک ضرورت نشته. دا خبره صحیح ده. رویو په لرلو نه مخکې ګورو چې په شخصیت باندې زموږ په شخصیت باندې د ماشومتوب څه اثرات کېږي او څنګه کېږي. ډینیل ګولمین وایي چې ډېر ژور اثرات پرېوځي د بچپن د واقعاتو په ماشوم باندې چې هغه څه هلته کې څنګه حالات نه راتېر شوي وي نو دا د تر مرګه پورې ده سره ځي. هغه یریدلی وي، که هغه دردېدلی وي، که هغه سره داسې نور څه دغه شي وي، یعنې د یو ماشوم مور مړه شوه په وړوکوالي کې، دا غم به هغه تر عمره خوري. دغه شان یو بلاست وشو د یو ماشوم مخکې. لکه مونږ دا یو څیز غندنه کوو که نه، چېرې تاسو زموږ په سکول کې وایي چې ماشومانو ته به سبق هم ښې او ټوپک به دې هم غاړې ته اچولي. دا مونږ ولې کوو؟ ځکه چې دا ټوپک د ماشوم په ذهن کې نقش کېږي. دا اوس دا ارطغرل غازي ډرامه چې راغلې ده، تاسو وګورئ په محلو، په کلو، په کوڅو کې ماشومانو دغه نه تورې جوړې کړې وي او په هغې باندې یو بل سره ټکه ټکه. او دا دونه پورې چې زما ماشوم زوی دی هغه وایي چې په کمره کې صلیبیان راغلي دي. پورې یادوي وایي صلیبیان راغلي او بیټ راوالي. نو دا دې ماشوم ته دا توره په ذهن کې کېنولې شوه. تورې کار څه دی؟ د تورې کار دا دی سړی ووژنه، وینه تویه کړه. نو دې چې رالوی شي لکه به همدغه رجحانات وي، دا به تر د مرګه پورې ده سره روان وي. دغه شان کوم واقعات چې شي وي دا زمونږ د شخصیت حصه جوړه شي باقاعده. او همدغه وخت وي د بچپن دا وخت وي چې په دې کې د ماشوم د خپل ځان باره کې رایې قایمېږي چې زه څه یم. لکه دا هغه څه نوم یې را نه شو، بلب یې نه جوړ کړی، ایډیسن. هغه وایي داسې کار وشو چې د هغه مور ته د هغه د سکول نه خط راغی چې راشي ستاسو د ماشوم دې سبق ته ویلو قابل نه دی، دې پوه دی، دې انتهایي نالایقه دی، دې کج ذهنه دی، د ذهن پوه دی. مور ډېر زیات وژړل او هغه خط یې واخیست، خپل ماشوم پسې لاړه، ماشوم یې کور ته راوست. ماشوم ورته وایي چې یاره ایډیسن ورته وایي چې مورې زه دې ولې سکول نه راوستم؟ دې خط کې تا ته څه لیکلي دي؟ ورته وایي بچي په دې خط کې لیکلي دي چې ستاسو دا زوی دومره قابل دی چې موږ سره داسې استاد نشته چې هغه دلته څه وښیي. نو دلته موږ څه وښیو؟ لهذا دې زموږ د سکول نه وباسي، دا خو انتهایي زیات قابل دی، دلته خو موږ څه نه شو کولی. نو بس نن نه پس به زه تا ته په کور کې دا څه ښایم. نو هغه د هغه ماشوم په ذهن باندې نقش وي چې زه دومره قابل یم چې ما ته د قایلو څوک شته دي نه. نو د هغه د شخصیت سره سره دا هر څه روان و. نو تاسو بیا وګورئ چې د هغه یو نوم پاتې شو په دنیا باندې. نو دغسې نور ډېر زیات واقعیت دا خو ماته پکې یو دغه رایاد شو چې هغه ما دې نوټس کې ځان ته اخیستی نو بهرحال یو واقعه راته رایاده شوه. ښه چې داسې تاسو به اورېدلي وي اکثر مونږ بچو ته وایو که نه دا ډېر ناقابله دی. نو چې تا ورته وایي چې دا ناقابله دی، بس خو بیا ناقابله شو، دا په ذهن کې راغله چې او زه ناقابله یم. نو چې کله ماشوم په خپل ځان باندې ومنله چې زه ناقابله یم، د هغه د ځان باره کې یو نظریه جوړه شوه، نو بس چې څه نظریه جوړه شوه په وړوکوالي کې تر د مرګه پورې به د هغه شخصیت سره دغه خبرې روانې وي. نو د دغه څیزه
نه ځان ساتل پکار دي. پکار دا ده چې مونږه چېرې مونږ ته یو څیز ډېر زیات ګران هم وي نو مونږ دا ویل پکار چې دا به زه کوم، دا به زه ترسره کوم، دې کې به زه ناکامه کېږم نه. او دا زما ذاتي تجربه هم ده. ما داسې کارونه کړي چې هغه ناممکن وو زما لپاره، ځکه چې زه په کوم ځای کې وم نو داسې نه چې لکه سړی سپوږمۍ ته لاس اچوي، خو چې کله ما ویلي چې دا به زه کوم نو هغه یو وخت داسې راغلی چې ما ته اسان شوي دي. نو وړو ته خپلو ماشومانو ته کم از کم دا ویل نه دي پکار چې ته ډېر نالیک یې، تا دا وګوره دا سبق دې نه دی یاد کړی، ته خر یې مونږ سره ورته ووایو، نو دا ویناګانې ورته نه دي پکار. دا مونږ ته په معاشره کې هم داسې قسمه پیغامات راځي ماشومانو ته، لکه یو سړی دی د هغه سترګه باندې څه مسله ده نو بیا ورته مونږ غلط نومونه اخلو. یو سړي خپل کې څه مسله ده یا ورته د هغې په نسبت سره ورته مونږ غلط نومونه اخلو. دا د هغه په شخصیت باندې ډېر زیات غلط اثر پرېباسي. ښه جي، تر کومې چې د بالغ انسان خبره ده نو مونږ بیا د ماشومانو په نسبت باندې په خپلو جذباتو او احساساتو باندې څه ناڅه دغه لرو، قوت مو پرې بر وي، ګرفت مو پرې وي. مونږ دا کولی شو چې خپل جذبات او احساسات خپل کنټرول کې وساتلی شي. بعضې ډېر داسې زموږ جذبات راوچت شي چې هغه د معاشرې دپاره نقصاني وي نو هغه مونږ کابو کې وساتو. خو د یو ماشوم نه څوک دا توقع هم نه کوي او نه هغه ساتلی شي، ځکه اکثر خلک یو ماشوم غلط مړه وایي وړوکی دی، پوه نه شو کنه، پوه نه شو وړوکی دی نو زه دې ویو کومه داسې کار کوم زه خو چې زه پوهېږم میچور یم. نو بالغ او پوهه کسان چې کوم وي نو دوی دغسې سپولی شي او مونږ الحمدلله ټول بالغ یو نو مونږ دغه منفي پیغامات چې مونږ ته زمونږ د معاشرې نه کوم راځي هغه کوی چې شاعر مړه ناکامه سړي وي، وګوره دا قسمه پیغامات مونږ ته راځي نو مونږ به د دغې مثبت جواب ورکوو او دغه منفي پیغامات چې کوم دي دا به تنبو د خپل ځان نه. نو په دغه طریقه باندې به مونږ د خپل شخصیت حفاظت هم کوو په راتلونکي وخت کې چې کوم زمونږ نوي کون دی د هغوی د ښه شخصیت جوړولو دپاره به هم هڅې کوو. ښه جي، ژوند متاثره کوونکي تجربات کوم دي؟ لکه اوس په وړوکوالي کې داسې څه کیدی شي چې هغه به زمونږ ژوند ټول متاثره کړي. نو په هغې کې معذوري ده، لکه دا معذورۍ احساس شو، سړی دی دغه په خپه باندې لوټ دی، یو سړی دی هغه یوه سترګه چپه ده، یو کس دی د هغه سر غټ دی، یو کس دی هغه سر چپاتی دی، نری دی، یو سړی دی انتهایي کمزوری دی، یو سړی دی انتهایي ټیټ دی. نو دا دې کې د معذورۍ هغه احساس چې کوم وي دا زموږ په شخصیت باندې اثر پرېباسي. ښه معاشي حالات هم زمونږ په شخصیتونو باندې اثر پرېباسي. خو څنګه چې ما بیا وویل چې کله مونږ اوس بالغ یو نو که مونږ ته معاشي ستونزې راولاړې وي خو مونږ به د هغې مقابله کوو، مونږ به خپل شخصیت په د هغې نه متاثره کوو. ښه چې دغه شانتې خانداني پس منظر هم دی چې زه په څنګه خاندان کې پیدا شوی یم. ډېر خلک داسې وي چې په پښتانه معاشره کې د هغوی خاندان ته سپک کتي شي. دا یو بدقسمتي ده ځکه چې خاندانونه سپک نه وي، د روزګار په بنیاد باندې د هنر په بنیاد باندې چاته سپک ویل دا د باچا خان نظریه دا وه چې دا به نه کې د هغه په خدایي خدمتګارو کې به کوم ته مونږ کمسل وایو دا خلک به مشران او ولی خان او غني خان او ولی خان چې کوم دي دا به د هغوی ماتحد و د هغوی حکم به یې منلو. دا یو عملي هڅه هغه کړې وه چې د خلکو د ذهن نه داسې وځي دا شخصیت دومره متاثره کوي چې دغه زمونږ د کسبګر ورونه چې کوم دي دوی که تاسو داسې یو محفل کې کېنوئ نو ډېر په مشکله باندې خبره کوي، دوی بې زړه وي یاره د پښتنو محفل کې ناست یو چېرته څه غلطه خبره رانه نه شي نو ولې دا کسبګر ولې دا د بل کام نه راغلي دا پښتانه دي خو لکه هغوی ته دا احساس ورکړی شوی د هغوی شخصیت متاثره شوی په وړوکوالي کې ورته مور پلار ویل چې بچی ګورئ پښتنو کره چې لاړ شي او دوبله غږی ډېر خیال پکې د هغوی شخصیت دغلته دباو شوی دی را روان دی دا د هغوی سره تر اخره پورې را روان دی وایي چې کله بلوغت ته هم ورسي نو هغوی دغه دباو وي خو د دغه دباو دا دی دا راز د ده په زړه کې پټ پروت وي
یا دا دی د ده په لاشعور کې پروت دی خو ده ته احساس نه وي نو موږ به دا ختمو او دا کړکۍ دې له به وسه ښه جي د دې نه علاوه دا څنګه چې ما وختي وویل چې د نږدو رشته دارانو مړینه لکه مور مړه شوه پلار مړه شو دا په شخصیت باندې ډېر زیات اثر کوي ښه جي بل د پرورش طریقې کار د مور او پلار د والدینو خپل منځ کې او د خپل بچي سره تعلق چې کوم دی هغه د ماشوم په شخصیت باندې ډېر لوی اثر کوي بس ښه جي دغه خو د څو عوامل چې زموږ په شخصیت باندې په بچپن کې ډېر زیات اثرات پرې باسي دې نه پس راځي ذاتي وقار وخت ما ته ښایي خلک وخت زیاتېږي نو چې بیا زر مطلبي خبرو ته کوم وخت ډېر زیات مې وانه خسته څومره وخت وشي 40 منټ یو شو 40 منټ شو 14 نو زر راغلو حاجی ذاتی وقار موږ چې د عزت نفس وایو دا څه شی دی دا خپل ځان باندې اعتماد کول چې زه دا فلاني کار کولی شم زم څه یم په ځان باندې دغه اعتماد کول ځان له اهمیت ورکول په خپلو صلاحیتونو باندې فخر کول زه چې څه ماله راځي الله تعالی ماله سره راکړي د شعر لیکلو صلاحیت راکړی دی پکار یې زه فخر وم چې الحمدلله زه شعر لیکلی شم په دې باندې شرمنده کېدل نه دي پکار لکه ډېر خلک داسې دي چې هغه شاعر ته وایي دغه وایي خیبر افریدي صاحب وایي یاسین یوسفزي سره مردان ته مشاعرې ته تلم را روان کلنډر راته وایي چې دغه ته کښېنه نو خبرې اترې مو کولې د شعر و شاعرانو یې هغه راته وایي چې تاسو شاعران یې مونږ ورته چې مونږ شاعران یو چې څومره پیسې یې درکړي یعنې دا خیال لاړو زمونږ د هنرمندو تبلیغ او د باجې په لاړو نو یې وایي چې څومره پیسې یې درکړي یو باسین صاحب ما داسې مخ راوړو چې یار نه ما ورته مخ راوړو چې یار هغه دا ویښته لوی دي که نه او هغه وخت به زمونږ د هنرمندانو دا ویښته او د لوی ویښتو فیشن چې کوم دی دا هغې کې ډېر زیات یا اوس هم داسې ډېر زیات دی فیشنیبل هغې ډېر زیات وي بلکې د هغې د حلیې صفا پته لګي چې دا زمونږ د فنکاره برادري ده په عمومي توګه باندې نو ما اباسین ته مخ ور واړولو چې یاره اباسینه ځان سایکاټ ته ښیم بیا ما ته چې ځان سایکاټ ته مه ښیه ځان نهي ته وښیه نو مسله به ختمه شي دا ویښته دې واړه کړه که نه جي نو ځان له اهمیت ورکول په خپلو صلاحیتونو باندې فخر کول او د دې دپاره هم هماغه خبرې ته سړی راځي چې خپلې خامې او خوبې وپېژني نو دې به هله په ځان باندې اعتماد کولی شي ښه یو بل چیز د تعصب ورته موږ وایو زه وایم دا به صرف مختصر داسې دې تعارف وکړم پېژندګلو به وکړم د یو خاص کس یا د یو ټولي د یو جومات د یو علاقایي نسلي ګروپ یا د مذهبي اقلیت په بابله د یو کس په زړه کې منفي خیالات او یا منفي رویه چې د هغه په معنی دې ته تعصب وي هغه که د هر چا باره کې د دې مراحل مختلف دي په اول کې موږ د دې خلکو سره امتیازي سلوک شروع کړو په دویمه کې موږ د دې نه جداوالی اختیار کړو او په دریمه مرحله کې موږ د دوی خلاف د تشدد نه کار اخلو دا تعصب دی ښه دې نه راتېرېږم رویې ته راځم ځکه وخت زما په خیال چې ما کافي واخیست ډېره بښنه غواړم رویه څه ته وایي دا زموږ د هغه ډېر اهم سوال دی زموږ د دې لیکچر رویه زموږ د یوې خبرې په جواب کې رد عمل یا یو عمل دا رویه د یو کس د خپل ځان باره کې د بل کس باره کې د هغه د حقوقو د هغه د فرایضو د خپلو حقوقو او د خپلو فرایضو په حواله باندې پوهه حاصلول دا زموږ رویه ده زموږ لب و لهجه زموږ طور طریقه زموږ ناسته پاسته زموږ د بل سره کمیونیکیشن خبرې اترې کول حرکات او سکنات انساني کړه وړه دا ټول زموږ په رویه کې راځي نو د دې رویو بیا درې قسمونه دي څنګه چې وختي ما وویل درې قسمونه دي وړومبی تنده رویه ده
توند رویه څه شی دی؟ ښه د دې پېژندلو ډېره زیاته اسانه ده. دې کې غوسه ډېره وي، ډړکې ډېرې وي، او یو دم راپارېدل وي پکې، تکبرانه خبرې وي پکې، طنز وي پکې، او د بل بېعزتي کول وي. مطلب یو دم محفل کې یو دوه کسان په خبره لګیا دي، بل یو کس پکې چغې شروع کړي، نو دا تیز رویه ده. حمله وکړي، یو سړي باندې ورتوب کړي، د رانیولو کوشش یې وکړي، دا تیز رویه ده. د هغه د تذلیل کولو کوشش کوي او ویروي یې، یا په یو څیز کې یو کس مجبورول په هره طریقه چې وي، هغه د مجبورۍ نه یو فایده اخیستل، دا جارحانه یا تیزه تونده رویه ده. ښه د بل خبرې پرې کول او یو دم خپله خبره جاري کول، بیا په هغې کې بل له موقع نه ورکول، دا هم یو جارحانه رویه کېدی شي. ښه صرف خپل ځان درست ثابتول چې زه کومه خبره کوم صرف دا درسته ده، بل د هېڅ چا خبره درسته نه منل، دا جارحانه رویې نښې دي. صرف د خپلو ضرورتونو خیال کول، د بل ضرورتونه نظر انداز کول. د بل باره کې خو رایې کاڼول چې دا سړی داسې دی، خو کله چې بیا زما باره کې یو سړی و چې دا داسې دی، نو په هغې باندې خفه کېدل، په هغې باندې غوسه کېدل، دا تیز او تونده رویه ده. ښه چې د دې خلکو د چا دا رویه چې تونده وي، دوی خپل ځان باره کې څه خیالي؟ دوی وایي چې صرف زما ضرورتونه اهم دي، زه چې څه وایم دا ډېر زیات ضروري دي، پکار ده چې زه د نورو نه په فرق ښکاره شم، په دې محفل کې زه د نورو نه په فرق باندې ښکاره شم، دې به ماته څنګه رارسي؟ نور په څه خبره باندې چیړل، هغوی غوسه کول، هغوی پاتې راوستل. ښه جي بل چاته زما د کمزورۍ پته نه لګي، چې ما کې کومه کمزوري ده، د بل چاته پته ونه لګي، او ما ته یې د ټولو خلکو د کمزورو پته ولګي. زه دې په هر چې زه څه کار هم کوم